به بیا خپل غم سره دی. نو باید دا خلک د هر شهید سره تر اخره پورې ودري. موږ که هغو یتیمانو ته د هغو پلار سایه بیرته نشو ورکولی، خو د هغو ژوند د بهترۍ دپاره موږ د کام ټول بچي بهتر کولی سو. د کام ګوره که موږ په یوه هغه د شهید په بچي خواري وکړو خو هغه چې ټولنې ته راوځي ټولنه بیرته هغه رنګه جاهله وي که نه، موږ به دغو شهیدانو د بچیانو دپاره ټوله ټولنه سازوو. ټوله ټولنه بچي واړه چې هر څوک دی د هغو دپاره به موږ لارې هوارو چې تر څو د بل چا بچی هم دغسې. ولې دلته خو یو څوک هم دا ګارنټي نسي کوی چې د ګیلمن بچي یتیمان سوه، د بل ملګري بچي یتیمان سو، دلته ولاړ خلک وي چې زما بچي نه یتیمان کوي. دا ورځ په ټولو را روانه ده. نو باید چې موږ دا ورځې ودرو، دا ورځې نسي را. نو بس خدای ته د موږ همت راکړي چې د شهادت او د نورو شهادتونه دا رنګه نسي ضایع، او موږ د دې خلکو چې کومه مغفوره موږ ته راپرېښې ده په هغه باندې سخت کار وکړو، سهار و ماښام یې وکړو، ښځې او سړي